د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شویو پالیسۍ پر اساس کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په هلمند او نیمروز ولایتونو کې د امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم د تطبیق او د ټولنې د روغتیا د تامین په موخه په روانه اونۍ کې 222 تنه هغه کسان چې د رواني اختلالاتو له ناروغۍ ځورېدل راټول او د درملنې لپاره د یادو ولایتونو اړوند افغاني سري میاشتو ریاستونو ته د درملنې په موخه ورپېژندلې دي. د یاد وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 16 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 22 د کورني تاوتریخوالي، 15 د میراث، 11 د غیر شرعي نکاحګانو، 6 د ولور، 15 د نفقې ورکړې او پاتې 7 د طلاق قضیې حل شوي دي. د غرض محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 8 لوی دښمنۍ او 22 وړې شخړې حل کړي دي. ورته مهال د دې وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 12 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 148 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.